ځان بند کا روژه وي بند هر څه بند د روژې مطلب دا دی ځان بند که د ګناه نه دغه عاصم ګناه ده عام اوقاتو کې 11 میاشتو کې اوس خو رمضان دی نو رمضان کې ستا ګوتې نه ودرېږي عجیبه خبره ده کومه روژه ده په عربۍ کې دې ته صوم وایي صیام د دې پښتو کې معنا څه ده د بندش د کنټرول انګلیش کې ورته کنټرول وایي ځان بند کا امساک معنا پکې ده د روژې معنا هم دا د ما او تا به ځان کنټرول او دا د کنټرول میاشت که څوک داغه جذبات داغه غصه داغه هغه صبر دا کنټرول کې وده نو به دا انسان د روژې اصل مقصد ته ورسېده لکه بیګا موږ حدیث ویل اوس به مو د فائدې دپاره ځکه چې بیګا به بعضې ملګري نو چې د الله نبی فرمایي چې یو چا سره د جنګ وکړو ته ورسره جنګ مه کوه تا سره څوک جنګ کوي یا درته چا کنځل کول ته ورته به جواب کنځل مه کوه دومره به برداشت په ځان کې پیدا کړې په دې روژه کې د روژې اصل معنا د کنټرول ځان بندول دا بندول یوازې د خولې نه دي چې د خوراک او سکاک نه به بندې نه دا ژبه به بندې د غیبت نه د بهتان نه د پردو خبرو نه د دروغو نه د فراډ نه چې غلطې خبرې په دې کې د کنځلو نه د بې حیا خبرو نه نو دغه رنګه دا لاس او خپې دا به بندې د خپل بدن د ګناه د مجلس نه دا ګوتې دې بندې که د ټک ټک د موبایل نه چې په دې ته کله ګانه ټچ کې او هغه اوري او کله فحش جینکۍ راځي هغه پکې ټک ورکې کله پکې تصویرونه ګوري نه ځان بند کا روژه وي بند هر څه بند د روژې مطلب دا دی ځان بند که د ګناه نه دغه عاصم ګناه ده عام اوقاتو کې 11 میاشتو کې اوس خو رمضان دی نو رمضان کې ستا ګوتې نه ودرېږي عجیبه خبره ده کومه روژه ده روژه وایي دې ته چې ستا به ټول اندامونه بند شي کنټرول به شي د ګناه نه ځکه همدا ګوتې په موږ ګواهي کوي دا موبایل نه چې موږ کومې ټکې ورکوو دا زموږ عملنامه ده چې څومره ټکونه دې ورکړه دا ستا عملنامه ده ناشنا خبره اوس دا ده په دې موبایل کې دا سیسټم شته په دې انډرایډ کې تاسو به کتلی چې څومره ټایم تا وټسپ وکتو څومره ټایم تا فیسبوک وکتو څومره ټایم تا یو بل څه وکته باقاعده د دې روزانه ټیمونه او منټونه او ګنټې باقاعده جمع کېږي تاسو ته پته ده سیکنډونه هم جمع کېږي چې تا دومره منټه او دومره سیکنډه فیسبوک وکتو دومره منټه دومره سیکنډه تا نن یوټیوب کتلی دی دومره منټه دومره سیکنډه تا وټسپ یوز کړی دی او د دې هفتوار باقاعده رپورټ تاله درکوي سبحان الله انسان داسې یو شی جوړ کړی دی چې ته څنګه راواخلي اټومیټیکلی هغه ستا دغه شروع کی حساب کتاب رب العالمین به را سره بیا څه کوي واه واه رب العالمین به څنګه حساب کوي انسان دومره وړوکی شی جوړ کړی ستا ټول ریکارډ ساتي تاله راولېږي چې تا ګوره دومره موبایل یوز کړی دی ښه باقاعده د حساب کتاب کېږي رب العالمین سریع الحساب دی قرآن کې بار بار د الله دا صفت ذکر ډېر زر حساب کوونکی ډېر تیز حساب کوونکی دی رب العالمین موبایل بسئ او کمپیوټر بسئ او کلکولیټر بسئ د دې بلا څه حساب رب دا خو انسان جوړ کړي شی نه دی رب العالمین ډېر زر حساب کوونکی دی هر څه زما اوستا اټومیټیکلی ځان نه خبر هم نه دا یو خبره روانه ده دا زه چې اوس ولاړ یم خبرې کوم که زما په دې بیان کې اخلاص نه دا زما دننه د دې زړه دا خبره هم بره روانه ده چې زه په کم نیت دا خبرې کولې هسې شو منټې وکړو دا بیان یې کو خپل تقریر یې پخولو په خلکو او که نه د الله د رضا دپاره لګیا چې دې خلکو ته خیر ورسي زما په دې زړه م الله خبر دی الله مکه الله دې موږ ټولو کې اخلاص پیدا کړي که زما دا بیان او خطبه د الله د رضا دپاره نه وه دا به ماله په دې اجر الله نه راکوي عذاب به راکوي په دې باندې چې ته خو هسې ولاړ وې مړه هسې دغه دپاره ولاړ وې خلکو باندې خپل تقریرونه پخول دومره د زړه دننه خبرې دام نوټ کېږي په خوله خلاصه کې او په سترګو لیدل خلاصه کې